سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې اومه چې د 2025 زیږدیز کال د اګست له 9 سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. غزه کې په اسرایلي بریدونو کې لږ تر لږه 52 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطیني سرچینو په وینا د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې له سهار راهیسې لږ تر لږه 52 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د روسیې پر وروستي برید اروپایي غبرګون پر مسکو د لا فشار زیات شي او پنجاب کې بې ساري سیلابونه له 1 میلیون زیات کسان بې کوره شوي. اوس هم پوره خبرونه. غزه کې په اسرایلي بریدونو کې لږ تر لږه 52 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطیني سرچینو په وینا د اسرایلي ځواکونو په تازه بریدونو کې له سهار راهیسې لږ تر لږه 52 فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د وژل شویو په ډله کې 19 تنه هغه کسان دي چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه تازه بریدونو په اړه خبرداری ورکړې او ویلي دي چې جګړه د نوې او خطرناکې مرحلې پر لور روانه ده. د هغه په وینا د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو تمرکز اوس د غزې پر ختیځ او سویلي سیمو دی. عیني شاهدان ویلي چې ګڼ شمېر کسان د مرستو د ویش ځایونو ته د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو، خو د اسرایلي بریدونو هدف وګرځېدل. په دغه وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یاد بریدونه داسې مهال شوي چې د غزې اوسیدونکي د اسرایلي نواګرو لخوا له سخت بشري ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په سیمه کې خوراکي توکو، دواګانو او نورو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي نشتوالي د ملکي وګړو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. د جګړې د پیل راهیسې په زرګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. د روغتیایي مرکزونو او بشري مرستو د نشتوالي له امله د ټپیانو درملنه هم له خورا ستونزو سره مخ ده. د امریکا احتمالي مسؤلیت د اسرائیل د جګړه‌یي جرمونو په مرسته کې. د بشري حقوقو د څار امریکا میشتي سازمان خبرداری. د هیومن رائټس واچ سازمان خبرداری ورکړې چې د امریکا پوځي پرسونل ښایي د اسرائیل د ځواکونو د جګړه‌یي جرمونو په مرسته کولو له امله د قانوني تعقیب لاندې راشي. دغه د امریکا میشت د بشري حقوقو سازمان ویلي د واشنگټن مستقیم ګډون په پوځي عملیاتو کې چې استخباراتي شراکت، پلان جوړونه او همغږي پکې شامله ده، د امریکا ګډونوال د جګړې لوري وګرځوي. له همدې امله د امریکا انفرادي پرسونل د غزې د ظلمونو پر وړاندې د جزایي مسؤلیت لاندې راتلی شي. سارا یاګر په واشنگټن کې د بشري حقوقو د څار د سازمان مشره ده. نوموړي ویلي هغه امریکایي پوځي او استخباراتي پرسونل او قراردادیان چې د اسرائیل د ځواکونو سره د جګړې جرمونو په ترسره کولو کې مرسته کوي ښایي یو ورځ د غزې د ظلمونو له امله د جزایي محکمې پر وړاندې ودرېږي. د بشري حقوقو دې ټولنې یادونه کړې چې د ټرمپ او د هغه له مخکني ولسمشر جو بایډن ادارو دواړو په میلیارډونو ډالر وسلې اسرائیل ته انتقال کړي دي. سره له دې چې د جګړې قوانینو پرله‌پسې سرغړونې یې منلې دي، د نړیوال قانون له مخې دا د امریکا شراکت او لاسلرنه څرګندوي. دغه سازمان له واشنګټن څخه غوښتنه کړې چې اسرائیل ته د وسلو خرڅلاو ودروي، د اسرائیل پر چارواکو ټاکلي بندیزونه ولګوي او د سوداګرۍ امتیازي تړونونه وځنډوي. د بشري حقوقو د څار امریکا میشتي سازمان خبرداری ورکړې چې د امریکا وسلې په مستقیم ډول د غزې په ظلمونو کې کارول کیږي. د روسیې پر وروستي برید اروپایي غبرګون پر مسکو د لا فشار زیات شي. اروپایي مشرانو د روسیې هغه هوایي برید سخت غندلی چې په کیف کې یې لږ تر لږه 23 تنه ووژل او د اروپایي ټولنې یو ډیپلوماټیک دفتر ته یې دروند زیان واړاوه. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د اروپا د دفاع وزیرانو یوه ورځ وروسته په کوپنهاګن کې غونډه وکړه او ټینګار یې وکړ چې پر مسکو به د بندیزونو، د شتمنیو د کنګال کولو او د اوکراین د سیاسي او پوځي ملاتړ د پراخولو له لارې فشارونه زیات کړي. اروپایي چارواکي وایي چې د غونډې پر مهال به د اوکراین په خاوره کې د اروپایي سرتیرو د احتمالي ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره کایا کالاس څرګنده کړه ولادیمیر پوتین د سولې پر هڅو ټوکې کوي، نو یوازې اغیزمن ګام پرې فشار دی. له دې سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اوکراین پر ضد د روسیې د بریدونو د ارزولو لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. بلخوا ټاکل شوي د اوکراین دوه لوړپوړي استازي د منځګړیتوب پر موضوع د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې له غړو سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ د کیف تر برید وروسته وویل ولسمشر ټرمپ د پیښې له امله خفه دی، خو حیران نه و ځکه چې اوکراین په دې وروستیو کې د روسیې د تیلو پر صنعت اغیزناک بریدونه ترسره کړي وو. هغې زیاته کړه ښکاري چې د جګړې دواړه اړخونه لا د سولې لپاره چمتو نه دي.
پنجاب کې بې ساري سیلابونه له 1 میلیون زیات کسان بې کوره شوي. پاکستانی چارواکي وایي چې په پنجاب ایالت کې د سختو سیلابونو له امله په تیرو 7 ورځو کې له 1 میلیون ډېر اوسېدونکي اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي او خوندي سیمو ته کډه وکړي. دغه سیلابونه نه یوازې د درنو موسمي بارانونو پایله ده، بلکې وروسته له هغې رامنځته شول چې هند د خپلو 3 لویو بندونو ډکې اوبه پاکستان ته خوشې کړې. چارواکي وایي چې تر اوسه له 1400 زیات کلي تر اوبو لاندې شوي دي. هند یاد بندونه د روان کال په اپریل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجې پر مهال تړلي وو، خو د اوبو له خوشې کولو وړاندې پاکستان ته د بشر دوستانه اقدام په توګه خبرداری ورکړی و. پاکستانی چارواکو د پنجاب اوسني سیلابونه د تیرو 4 لسیزو تر ټولو ستره غمیزه بللې ده او وایي د خلکو د ژغورنې او مرستې چارې له سختو ننګونو سره مخ دي. په سیمه کې د مرګ ژوبلې دقیق شمېرې نه دي خپرې شوي، خو راپورونه ښیي چې یوازې په هند کې روانې میاشتې سیلابونو 60 کسان وژلي دي. په پاکستان کې بیا له جون راهیسې لږ تر لږه 819 کسان د ورته پیښو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. تېره ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیره مریم نواز د هوایي سروې پر مهال له هغو زیانمنو سیمو لیدنه وکړه چې د هندي بندونو د اوبو له امله د سیلاب لاندې شوي دي. او وروستی خبر همدا چې د افریقا د ماشومانو د لوږې سخت خبرداری. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړې چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به په نایجیریا، کینیا، سومالیا او سویلي سودان کې میلیونونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مړینې له ګواښ سره مخ شي. یوازې په نایجیریا کې د 3.5 میلیونه ماشومانو ژوند له خطر سره مخ دی، ځکه د هغوی د ژغورنې لپاره اړین غذایي مواد پای ته رسېدلي دي. د بې پولو ډاکټرانو په وینا سږ کال یوازې په نایجیریا کې له 650 ډیر ماشومان د خوړو د نشتون له امله مړه شوي دي. یاد وضعیت د نړیوالو مرستو د پراخه کمښتونو له امله رامنځته شوی، په ځانګړې توګه د امریکا او اروپایي هیوادونو د پریکړو له کبله. ملګري ملتونه وایي چې د بشري مرستو دا کسر د تاریخ تر ټولو لوی دی او د میلیونونو ماشومانو ژوند یې له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. بهرني خبرونه همدومره او د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.